زه ساحل په افریدو کې زخخیل یم. زه ساحل په افریدو کې زخخیل یم. خړ خیبر زما وطن دی غرونه غرونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ایله لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به د ژوند په ښو شبو کوئ. د پاک وطن پروګرام مې د ساحل افریدي خواله راوړی دی چې ډیر وخت نه د حمزه بابا شاګر هم پاتې شوی دی. ډیر وخت نه لیک کوي او د پښتو سره ډیر وخت نه مینه لري. دې سره به موږ د ژوند په اړه خبره کوو، د حمزه بابا او د خاطر افریدي په ژوند په اړه ورسره خبرې کوو. ساحل صاحب د پاک وطن پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډیره ډیره مننه. د پاک وطن پروګرام چې د کوم دغه چینل والا یي اسنادان صاحب ورکزی امان الله ګران صاحب ورسره د نور راغلي ملګري دغو ډیره مننه، ډیره شکریه چې دمره کړاو یې وکړو. حالانکې چې زه خو ځان ته دمره شاعر نه یم چې دا د چا د پاکې مینې برکت دی، دا د چا د پاکې مینې برکت دی چې خیبر په نامه وړیو کې حساب شوم. نو دا د تاسې ډیره مننه د تاسې میډیا والا، ځکه چې موږ شاعرانو تعارف هم بهر دنیا ته وکړو، لګیا یو. الله د تاسې کامیاب و بریالي لري. زه د تاسې په هرکلي باندې په راتګ باندې هرکلی یم. الله هر وخت راوله، الله خوشحال و آباد لره. ساحل صاحب څومره کتابونه دي چې تاسو چاپ کړي دي؟ نو کتابونه خو چې رښتیا خبره یې دوه مې چاپ دي و 4 ناچاپه دي و یو کتاب رانه ورک شوی دی. نو بس د 4 کتابه ناچاپه یي. دا هم خوله چې زړه مې دی چې په ژوند باندې مې دا چاپ شي. خو هغه دغه یو شعر رایاد شو چې که څو حرس مې د دنیا د سیمو زرو نشته، که څو حرس مې د دنیا د سیمو زرو نشته، خو ځینې چارې د پیسو نه بغیر چرته کېږي. نو بس مجبوري شاعر خو مالي حالت ډېر کمزوری او الله دې کي چې داسې خلک پیدا شي چې موږ له د چاپ یا ذریعه جوړه کړي. او بس دغه مرمان دی په زړه باندې، نور شي که نه. او پښتو ژبې خدمت ته یې لګیا یو. هر قسم شینامې م لیکلي دي او داسې شینامې م لیکلي دي چې اوسه پېرې له چا نه دي لیکلي، چې په هغو کې کمال هم دا دی کیدای شي چې ویم لیکي یا لیکلي دي مې دا هم ځنې یم، خو ما پې دومره خواري کړې چې هغه معیاري هم دي او کمال هم دی پکې. لکه یو غزل دی چې شونډې پې نه بندېږي، لب پې ټکراو نه خوري. نو دا مې په 3 میاشتې کې لیکلی. لکه چې حمزه بابا ته مې وویل، ناظر استاد ورسره ناست و، نو ما ناظر ته وویل چې استاد ما یو 2 بیته یو غزل لیکلی او دا باندې یو 2 لکه کومک ورسره وکړو. وی چې راکړه 4-5 خو بیا یې ولیکم. ما چې شرطونه پکې 2 دي، وی چې ووایه. ما چې یو شونډې پې نه بندېږي، بل غزل به معیاري وي، هر یو بیت کې به یو تاثر وي، یو ښکلا وي. وی چې بس بېغمه شه. نو دوی 3 ورځې پاس هم د حمزه بابا پښتنې له دایم راغلی، موږ هم راغلي وو. د حمزه بابا د ژوند اخري میاشتې وې. نو بابا راووتو، هملسي راوښکو، کېناستو، موږ ورسره جوړ تازه. نو بیا ناظر استاد راغی، چې راغسې راته وکتل، جوب ته لاس کړه، کاغذ یې د ما په مخ راوویستو. وی چې زه خو د 2 شپې مې روڼې تېرې کړې او ما دا څومره دغه کړې، ته دا څه مصیبت کې زه اچولی یم. نو بیا ما ورته وخندل چې ما 14 بیته پې لیکلي دي. نو وی چې ته دا روغ څنګه پاتې یې؟ ما چې بس دا د الله مهرباني او د تاسې برکت دی. نو بیا حمزه بابا راته وخندل چې تا او ناظر سره د نوم جون په سر راغی. بس بیا مې هغه پوه کړو چې داسې یو غزل مې لیکلی په کراچۍ کې چې 3 میاشتې مې دماغ پې ولیکلي. خو مطلب دا دی پکې چې شونډې هم پې نه بندېږي او غزل هم معیاري دی. نو هسې سوچ یې کړو، نو ویې خندل، وی چې یو ناممکن کار دی ممکن کړی. نو پوه شوې، یو ناممکن کار دی ممکن کړی دی.
نو ما ورته وویل چې بابا دا د تاسو د محفل برکت دی او دغه محفل له چې څوک رادرومي نو شاګرد زر تر زره دم راورسېږي چې هغه یعنې د استاد قدر دغه لري او بس د تاسو برکت دی د تاسو د مینې محبت برکت دی د والدینو دعا برکت دی یارانو دوستانو او بس بل غزل مې داسې لیکلی چې نکتې نه لري نکتې نه لري په ساحل هم نکته نشته که نه پوه شو پې نو ټکي نه لري بل مې داسې غزل لیکلی دی چې درې وارې خو هغه ایله کاپۍ په کاله کې دو درې وارې سترګې په پاس بیت کې دي درې وارې سترګې په لاندې بیت کې لکه مثال په توګه د بل یو غزل یا شعر به درته ویم چې یې سوچ زما د سوچ سره سوچ نه و درې پوره شو چې یې سوچ زما د سوچ سره سوچ نه و په دا سوچ مې که سوچ کړی وای اول سوچ نو شپږ وارې په هر یو بیت کې سترګې دي هغه کاپۍ رانه په کاله کې ډېره شوه نو تا بچی لوی شه دغسې یو نوي نوي شیونه نو چې غزل تا ولیکي نو زه به ډېر داد ورکم ویله خو دا دواړه شرطونه به مې وي پکې چې غزل به مې ور وي او دا شرطونه به مې پکې خو ما یقین دی لکه چې یوه شپه مې ډیوه ریډیو ته ویلی و او بیا مې ورته وویل چې ما چې دا ټوله پښتونخوا چیلنج دو خو شرطونه به دی چې معیاري به وي ښه غزل وي او دا شرط به پوره وي نو بیا سبایي پېرې دا ټیلیفونونه راشول د هلمند نه یوه ځای نه بل ځای چې موږ خو اوه کسان یو او په والله که سبایي پېرې دوه بیا تا ولیکل دا څرنګه تا لیکلی ما چې خوله چې اوه کاله کې هم ونه لیکو ما ته پاته و چې تاسې دا را دماغ نه شو ولیکلی و زه په لیونتوب ته جوړ وم خو بیا په ادب کې په کتاب کې بیا نوې اضافه و نو دا و چې غزلې اوس ډېرې ښکلې شوي دي ډېر ښه شاعران راوتلي که زه دا وایم چې یارې زه یم نه دا غلطه ده د ما نه ښه شاعران تېر شوي دي د ما نه ښه شاعران به اوس هم دي خو د ما نه ښه شاعران را روان هم دي خو هر شاعر له دا کوشش پکار دی چې معیاري غزلې ولیکي د معاشرې ترجماني وکړي په معاشره کې بدحالي و په معاشره کې چې که نه ډېره اوس خو ماشاءالله تعلیم زیات شوی دی او د بېروزګاري چې ختم شي بل د یو شی مې زړه ډېر بد دی چې د پښتو په وینا کې زیات ټکي نور راننوتل د اردو راننوتل د انګلیش راننوتل نو باید چې موږ دغه احکام بالا ته آیا که دا ګورنر صاحب وي که عمران صاحب وي که چیف سیکرټري که دا وزیر یې دغو د تعلیم چې موږ په هر کلاس کې په هر سکول کې د پښتو یو پیریډ مقرر کړي چې خپله مورنۍ ژبه خو د موږ نه غلطېږي دا راته ووایه څه مواد درسه څومره دي مواد د څلورو کتابونو ور دي او دا څلور کتابونه ولې نه چاپ کېږي نو خو ما خو ورته وویل چې که څو هرس مې د دنیا د سیمو زرو نشته خو ځینې چارې د پیسو نه بغیر چېرته کېږي بس دغه ول دی والا چې مجبوري و خو که داسې ورونه پیدا شول یې له دې په ملکونو کې و موږ دپاره یو دغه وکړو نو ډېره د خوشحالۍ خبره دي زموږ دپاره حکومت خو د موږ غم نه کي مطلب ته ورسېدی او نه یې اوسه پرې توجه را کړې یعنې هغه اعزازیې چې منظورې دي فنکارانو له شاعرانو له هم موږ د لوړ تحصیل یې سینیر شاعران بیخي نظر انداز کړي داسې شاعرانو له یې کړي چې بلکل عام حقدار دي دا نه یو چې موږ په بل باندې زړه بدېږي چې د موږ په مخ کې راووتل و پنځو میاشتو شاعران دي و هغو له هم اعزازیې منظورې شوې صحیح و هر یو شاعر دا حق لري خو موږ خو سینیر یو اول د سینیر په کار دی بیا پسې دغو نورو په کار دی نو موږ له نه حکومت توجه را کړي نه را کوي والا دې کي چې ما دا پیغام بهر دنیا ته ورسېږي
چې هغه موږ له یو دغه وکړي. ټلیفون نمبر مې دی 0342 2675 317 0342 2675 317 ساحل افریدی. نو کېدای شي که الله تعالی رحم وکړو پښتانه ورونه ډېر دي خو زموږ دپاره یې د چاپ د ذریعه جوړه کړه. نو دا به د خوشحالۍ مقام یې موږ په ژوند به دا یو ارمان دی چې پوره به شي. ساحل صاحب د خاطر افریدي په باره به راته څه وایي او د حمزه؟ نو خاطر افریدی خو ډېر ښه انسان و، ډېر خوږلات یې و په خبرو کې، لکه طنز و نظام پکې ډېره وه. یوه مشاعره وه په دا تاکال کې چې یو شاعر ته یې ډېر تنګالو و دغه شاعر دنیا نامه چې وه که نه لولپوره وه. نو خاطر یې تنګالو نو مشاعره شروع ده داسې په وره کې یو زمیندار ټیپ سړی و بیلچه یې نیولې او وروسته و د تا بچیلوشه ده شاعرانو ته ګوري چې دا څرنګې خلک دي دا څرنګې وینا کوي. نو د خاطر لمبر شو. نو هغه یوه تاره ورته حمزه بابا اچلې وه چې پښتانه پیغله څه مجبوره نه دو، یعنې بل د در مزدوره نه دو، داسې په دغه پیرې هر یو شاعر یا شعر ګنډه کړی و. نو خاطر لمبر چې شو نو هغه شاعر ته یې اوس په اشاره کې مزدور ته څه یي چې ماما بیلچه کوي ده راننوځه، ماما بیلچه کوي ده راننوځه، دا خو تاکال دی چې لولپوره نه دو. نو هغه دغه یې په ځان کړو، هغه شاعر هسې ورته وکتل چې ګوندې دغه د واقعتو بدل. نو خاطر چې و که نه ډېر خوږ ژبی شاعر و. ما سره چې ده ولیدل بیا ما ویله خپله شاعري ور وښله. نو اول خو منله نه چې دا د تا خپله دو، ځکه چې تا استاد نشته و د چوکاټ دننه تا شاعري شروع کړي. ما ورته ویل چې یقین وکړه خاطره چې دا د ما خپله دو و د هېچا نه مې مثلا نه دو اخیستې. خو ما چې په تا باندې هم دا الزامات لګېږي چې خسرو یې ماما و و د هغه نه یې شاعري را پټه کړې، خو زه درته یم چې نه د خسرو خپله لیار دو و د خاطر خپله لیار دو. نو بیا وی چې بلکل د منم دم راته پوه یې وی چې حمزه بابا یې دا وینا دو چې په یو لکو شاعرانو کې داسې یو شاعر هم وي چې هغه د مور نه شوی په شاعرۍ پر اموز باندې پوره پوی راغلی دنیا ته. وی چې زه منم شاعري به یا کمزوري یا ښه نه ښه خو چوکاټ ته صحیح دی و لږه خواري غواړې تعلیم یافته یې انشاءالله چې د تا د شاعري به نوره وده هم وکړي. بیا چې ده راته غزلي وویلې نو بس دا خو بېل قسم انسان و، وینا یې داسې وه چې لالونه وو. د تا بچیلوشه خو ما له هم ډېر داد راکړو، ډېر حوصله افزایي ده ما وکړه او ویې ویل چې ته رادرومه د حمزه بابا محفل دی و لوګی صاحب راځي، قیوم کوثر راځي، احمدزی کاسر راځي، صدبر رادرومي، ډېر معروف خان ماهر صاحب ډېر یې راته وخل و دا و چې ته به په هغه محفل کې ډېره زر وعده وکړې خو زر به پوه شې. نو هماغه برکت دی چې بیا د حمزه بابا د ناظر استاد په محفل کې ما ګډون شروع کړو. نو حمزه بابا بیا وپېژندم ویې لیدم نو ډېره مینه به یې کړه را سره او بس دا یې دغه به یې راکالو نصیحت به یې راته کړو چې اختلاف د شاعرانو صحیح دو چې ذاتي اختلاف وي، نظریاتي اختلاف وي، د یوه نظریه یي د بل بله نظریه یي، خو ادبي اختلاف پرې نه ساتو. ادب ته بیا ډېر نقصان دی. ورڅو مشاعرو له اوس موږ د سینیر شاعران یو یا څو کسان یو که په نوښار کې مشاعره یو مونږ خبر شو نو که نه وو بللي ورته وویله یو کس خو ویر شي ویله دا نمایندګي د دغه ځای چې ما ورکاوه که په افغانستان کې نو ویر شو ویله یا خو چې بلنه راکړي ټول ویله په شریکه توګه ویر شو. نو دا وی چې د دغه ایجنسۍ یوه نمایندګي دو د شاعرانو د ادب یوه نمایندګي دو دا به تاسې نه ورکاوه، دا به جاري ساتو. او د حمزه په اړه به لږ څه راته ووایي؟ نو حمزه بابا ډېر پوه انسان و
و د تا بچی لوی شه بس نور څه بې نه ویل او وبه چې بچو غزل مزل دې لیکلی نو چې غزل مې به ورته تیر کړو نو مسکی به شو ناظر لا به مخ راوړلو چې ماشاءالله شاګردان دې ښه دي او بلکل دا و چې دا به د پښتو د ادب نامه روښانه کوي او حمزه بابا ډېر سنجیده شاعر و په خپله خو موږ له به ډېر کم راتلو پېښور کې به ودی خو ناظر یې موږ ته وقف کړی و خو که لږ به راغی نو موږ ته بې دمره نصیحت دمره خوږې خبرې وکړې چې موږ به ترې ډېر څه حاصل کړه ساحل صاحب چې په دا سکرین باندې تا کوم مینهوال ویني دې ته لږ شانت خپل شعرونه ډالې کړي ډېره وښایي نو چې ساقي لرې کوه داسې جامونه لرې لرې ساقي لرې کوه داسې جامونه لرې لرې د زړه نه مې چې نه سړي غمونه لرې لرې و نور خلک د نږدې نه د سپرلي ننداره وکړي نور خلک د نږدې نه د سپرلي ننداره وکړي زمونږ په کلي تیر شي بهارونه لرې لرې و یخنیو بوګنوله په خندا یې داسې وویل یخنیو بوګنوله په خندا یې داسې وویل ساړه مې شي چې رانه وړې لاسونه لرې لرې و تر څو چې وي تر څو مې چې په تن کې ساه غړېږي تا به ګورم تر څو مې چې په تن کې ساه غړېږي تا به ګورم هر څوک ستا په لور شي مزلونه لرې لرې خو په زړه کې مې اوسېږي خو د سترګو مې پناه یې په زړه کې مې اوسېږي خو د سترګو مې پناه یې و نصیب زموږ جوړ کړي دي کورونه لرې لرې و په بام چې ننداره کړې لږ د حسن ته پام وکړه په بام چې ننداره کړې لږ د حسن ته پام وکړه لګېږي د سپېر سترګو نظرونه لرې لرې او آخر به په لاس راشي په لټون کې د امید وي آخر به په لاس راشي په لټون کې د امید وي و هم د ستا په لورې تندکونه لرې لرې و ساحله په سارلای شو خړخیبار په ګلو رنګ دی ساحله په سارلای شو خړخیبار په ګلو رنګ دی او هغه ورته په پولو چاکرونه لرې لرې ډېره مننه نو د قبایلو نور در سړي خپله نظریات و خو زما داس خوش دی مطلب ته ورسېدې کېدای شي چې ډېرو اورېدونکو لب کې کینه هم ویر شي خو د هر سړي خپل سوچ دی نو په دا د کینه ما کې زما اوس دا خوښه و او د عوامو بیا هغسې خوښه وي چې څرنګه یې خوښه یې چې مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو مونږ وفادار یو مونږ وحدت د پاکستان غواړو زمونږ ارزو ده چې زمونږ خپله صوبه جوړه شي د قبایل د شناخت شي یوه نامه جوړه شي زمونږ چارې د په خپل رسم رواج حل شي زمونږ جرګو او مرکو له د اجرا جوړه شي د پنجبینا لاندې قانون د پاک سبحان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو د قبایلو حقوق ته شولو او چا وخواړو تر اوسه ته یې په فریب او ته په غلا وخواړو چا نه تپوس د قبایل د مجبوریو وکړم جواب یې څوک راکړي چې دا ولې او چا وخواړو اوس خو راویښ شو خپل حقوق په سپین میدان غواړو اوس خو راویښ شو خپل حقوق په سپین میدان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو د مدنیاتو نه زمونږ دارې او غرونه ډک دي په اوړي ژمي یې په واورو هم سیندونه ډک دي په قبایلو کې اوس هرخوا بیداري راغلې د سرو او سپینو نه زمونږه وطنونه ډک دي په خپله خاوره خپل اختیار ځکه د ځان غواړو په خپله خاوره خپل اختیار ځکه د ځان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو په قبایلو کې د علم خاوندان خلک شته هنر ته رسېدلي ښه پوهان خلک شته
هم صلاحیت د یوې صوبې د جوړېدو دپاره د انتظام د چلولو ښه ځوانان خلک شته د قبایلو شناخت په ټول جهان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو زمونږ په سیمه د روزګار له کارخانې جوړې شي مونږ له هنر د زده کېدو چې مدرسې جوړې شي اول د امن راوستو ته توجه پکار دو په قبایلو چې د امن ورځې شپې جوړې شي مونږ را بیدار یو نور په علم ځان روښان غواړو مونږ را بیدار یو ځان په علم نور روښان غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو وایي ساحل افریدی دغه د اظهار زمونږه چې مونږ ته یار ووایي هغه څوک د یار زمونږه چې قبایلو نه تیارې د محرومۍ لرې کړي بېروزګاري چې کړي بدله په روزګار زمونږه داسې منشور چې وي نو دغسې مشران غواړو داسې منشور چې وي نو دغسې مشران غواړو مونږ قبایل خپله صوبه قبایلستان غواړو تاسې اورېدونکو د لیدونکو ډېره ډېره مننه چې ښکلي په سترګو کې د زړونو تلاشي اخلي ښکلي په سترګو کې د زړونو تلاشي اخلي و څه په چلوال کې د رازونو تلاشي اخلي و د زړه د سترګو مې په څار کې دي د چا ننګي د زړه د سترګو مې په څار کې دي د چا ننګي لکه بورا چې د ګلونو تلاشي اخلي د زړه د سترګو مې په څار کې دي د چا ننګي لکه بورا چې د ګلونو تلاشي اخلي و آزاد وطن کې شوم غلام څه پابندی شو په ما آزاد وطن کې شوم غلام څه پابندی شو په ما او په هر پټک مې د جیبونو تلاشي اخلي آزاد وطن کې شوم غلام څه پابندی شو په ما او په هر پټک مې د جیبونو تلاشي اخلي و رقیب ته پام کړه جاج مې اخلي په کاسیرو سترګو رقیب ته پام کړه جاج مې اخلي په کاسیرو سترګو لکه مګاک د دوکانونو تلاشي اخلي وشي ورښکاره د ملغلرې بیا زما د سوخن شي ورښکاره د ملغلرې بیا زما د سوخن چې مې په لاره څوک د پلونو تلاشي اخلي او پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي او خبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي خبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي چې څوک تاریخ د کتابونو تلاشي اخلي و نه رسي فن ته د ساحل افریدي ډېر شاعران نه رسي فن ته د ساحل افریدي ډېر شاعران کامیارتو د غزلونو تلاشي اخلي دا یو کتاب و 2015 کې ورک شو او ما چې دا چاپ کې هغه وویل چې یوه ورځ دې پېښواري وکړه که کوم ټکی درنه پاتې نو بس هغه کوه بلکل بیا یې راوړه نور خبره سیټ کتاب دی ښه کتاب دی نو د ساحل پرزوینه نامه مې ویله خوښه کړې وه پسې ټکسي کې ناست وم چې مخکې مې ایښی و ځان ته نور شاعران هم را سره ناست و افطار افریدی او ارشاد افریدی او عادلغفور افریدی دا شاعران هم خو کارخانو له چې راورسېدو د ملانځه ټایم و بس دا رانه ویر شولو ملانځه له خو په ملانځه باندې بیا رایاد شو چې وایي کتاب نه ټکسي کې پاتې شو نو چې را منډه مې کړه ټکسي نه و نو د کارخانو نه د بوډه پېره زه پیاده تلی یم یا 200 ټکسیان مې وکتل خو چا ونه ویل چې کتاب د دای دی ډېرې منډې ترډې ډېر شواقون او د زیړو ټکسیانو په اډو وګرځېدم خو چا راله رانه کړو انعام مې پسې وښکو خو ورته مې وویل چې احسان هم منم چې څومره خرچه هم پرې وشوه
خیبر لوړګي کې مې هر سړی پېژني کلي ته به م راورسوي دا ټولې خبرې منم خو مالکه کتاب خو به چا ونه ویل د زړه یوه ټوکړه وه چې رانه بېله شوه نو په هغه دغه باندې مې دا نظم ولیکلو بیا مې فیسبوک لا هم کړی و نو 8,500 شاعرانو پې خفګان را لیکلی و چې دا دومره دردمن دغه پې لیکلی و چې د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو د زړه په وینو مې لیکلی و داستان ورک شو ما په دې باغ کې رنګارنګ ښکلي ګلان ستایلي ما پکې حسن او ښایست د خپل جانان ستایلي هېڅ په ځان پوه نه شوم چې څه شولو او چېرته لاړو په هر غزل کې مې د یار زلفې چشمان ستایلي د ارمانونو امیدونو مې عنوان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو ما په خوارو زارو د دغه باغ پالنه وکړه خیال مې ګاوا دی د تنګ سو پکې څارنه وکړه بالا دردونه شوګیرې مې په ځان تېرې کړلې که دروغ وایم د هر شعر نه مې پوښتنه وکړه ډېر په سختۍ مې ولیکلی څه آسان ورک شو ډېر په سختۍ مې ولیکلی څه آسان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو هېڅ د موندلو درک نشته په لټون ستړی شوم د ورکېدو خو مې ډېر کړی په مضمون ستړی شوم های د ساحل د پیرزوینې نوم نشان ورک شو دا کتاب نامه وه د ساحل پیرزوینه های د ساحل د پیرزوینې نوم نشان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو ما په کتاب کې د خپل دور احساسات لیکلي ما په کتاب کې د ځوانۍ د خوند لمحات لیکلي په ورکېدو یې د بېلتون غړانګې چاته وکړم په مظلومانو مې ظلمونه د حالات لیکلي داسې ګڼم لکه د ځان نه مې چې ځان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو شاعر اساس وي د قام سترګې ترجمان یادېږي تر څو کتاب چې د شاعر وي جاویدان یادېږي شاعر د قام د مستقبل د ښه کېدو فکر وي شاعر عرفان دی د قامونو په جهان یادېږي کتاب د هر شاعر ارمان د یو ارمان ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو ما په کتاب کې خپل عوام ته نصیحت لیکلی ما پکې مینه ورورولي او محبت لیکلی ما پکې کان ته غږ د علم د حاصل کړی دی ما پکې امن اتفاق او یا وحدت لیکلی ډېر د ساحله پرېږدي زړه ته چې و ګران ورک شو ډېر د ساحله پرېږدي زړه ته چې و ګران ورک شو د رنګارنګ ګلونو ښکلی مې بوستان ورک شو خو اجازه یې راځي ښه نو یو غزل به درته ډالۍ کړم چې څه مې اوبه شوله د هجر په وختونو ځواني څه مې اوبه شوله د هجر په وختونو ځواني لکه د شامې مې څاڅېږي په اورونو ځواني و ځواني خو خوند که د ناپویه چې احساس نه لري ځواني خو خوند که د ناپویه چې احساس نه لري و څنګه زړه شي د هوښیارو په غمونو ځواني او باد د خزان چرې د ستا په لورې مه لګېږه باد د خزان چرې د ستا په لورې مه لګېږه و تل د تازه وې لکه باغ کې د ګلونو ځواني و هغې د ورایه چې په سرو شونډو مسکا وکړله هغې د ورایه چې په سرو شونډو مسکا وکړله دلته مې راغله د زړګي په پرهارونو ځواني و ډېر خو یې سخت دی چې سل په سلو لارو نه ځي ډېر خو یې سخت دی چې سل په سلو لارو نه ځي چې روغ صحت یې وي سارا د نعمتونو ځواني و دا ستا نازک بدن د چرې ترمې ترمې نه شي و د ښوون ونه شي چې وي دی په کالونو ځواني و د باچاخان غوندې پښتون د پښتنو دپاره د باچاخان غوندې پښتون د پښتنو دپاره و څه یې قربان کړه د زندان په زنځیرونو ځواني
او د خیبر غرونه خړې تاړې په شیبو ووینځي د خیبر غرونه خړې تاړې په شیبو ووینځي او بارانه راولې هر خواته په فصلونو ځواني و ساحله چرته په خیبر غمونه سر ته رسي ساحله چرته په خیبر غمونه سر ته رسي هسې زړه دې کړه په ډېرو اثرتونو ځواني مننه کوم ستاسو ډېره مننه کوم چې دومره لنګ تنګ وخت دی موږ ته دومره ټایم راکړ ډېر د خوشحالو خدایم آباد و کامیاب لره خدایم په خپلو مقاصدو کې بریالي لره او تاسو چې د کوم تکلیف وکړو وی چې زه د دغو لایق نه یم ستا کارم دی زه د دغو لایق نه یم ستا کارم دی چې دا څومره پیرزوینې دی په ما دي تاسو ډېره مننه ډېره مننه الله خوشحال لره ولیدونکو ته مې دا اپیل دی چې مونږ شاعرانو له چې په هره طریقه شي مونږ له د کتابونه چاپ کو نور د نه هېڅ هم نه غواړو بس دا مې غټ ارمان دی په زړه باندې مینهوالو تاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې دومره مو واورېدلو مونږ مو برداشت کړلو او انشاءالله زموږ کوشش به همدغه د فاک وطن پروګرام چې هغه کسان تر اوسه پورې د سکرین په مخه نه راغلي او داسې کسان چې د سکرین په مخه راغلي هغو څه احساسات وي ویل غواړي نو هغه به موږ تاسو سره د سکرین په مخه راولو او نور د نه اجازت غواړم د الله په امان